أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد ټول تعریفنا لله خاص الله تعالی لدی. رب العالمین فعلون کې د مخلوقات ده. الرحمن الرحیم عام مهربان ده، خاص مهربان ده. مالک یوم الدین باچا د ورځې د قیامت ده، باچا د ورځې د جزا ده. ایاک نعبد من خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه مونږ مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم او خیا مونږ ته لار برابره. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم تا انعام کړی علیهم پاغي باندې، غیر المغضوب نه هغه چې غضب کړی شوی علیهم پاغي باندې، ولا الضالین لار د گمراهانو. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة. الف لام میم. الله تعالی پوی او معنی د حروفو. ذالک الکتاب، دا کتاب چې لا ریب هیڅ شک نشته فيه پدې کې هدن هدایت للمتقین د فار د متقینو. الذين متقين ها کسان دي يؤمنون ش ایمان راوړي بالغیب پنلیدلو، ويقيمون الصلاه وقائمي منزلرا، ومما ده هغه مالنا رزقناهم مقدوت ورکله ينفقون د الله فلار کې خرج کوي. والذين متقين ها کسان دي يؤمنون ش ایمان راوړي بما فاعت انزل اليك ش نازل شوی ته اے محمد مصطفی، وما انزل من قبلك واش مخکستانه نازل شوی کتابونه، وبالآخرة فورز د آخرت هم دی یوقنون یقین ساتي. اولئک هم دغه صفاتونو والا علی هدن فهدایت من ربهم طرف دربا، واولئک هم المفلحون هم دا خلق کامیاب دي. ان الذين كفروا یقینا کسان کفرو چې کافران دي، سواء علیهم برابر د فدیو باندې انذرتم کتویر دلرا ام لم تنذرهم کوینر لا یؤمنون ایمان راوړي. ختم الله مهر علی الله تعالی علی قلوبهم پذرون د دیو باندې، وعلى سمعهم پغونو د دیو باندې، وعلى ابصارهم پسترګو دیو غشاوت فردی دی، ولهم ذل فعل عذاب عظیم عذاب دلویا. ومن الناس وز د خالص منافقانو بیان دی. ومن الناس زنی د خلقنا من یقول من هغه دی یقول جوای آمنا من ایمان راوړ بالله فالله باندې، وبالیوم الاخر فورز د اخرت، وما هم بمؤمنین ندی دی مؤمنان. یخادعون الله دی دوکور کوي الله تعالی را په ګمان خپل کې، والذین واکسان لا امن ایمان راوړ، وما يخدعون دی دوکه نشي ورکوله په حقیقت کې الا انفسهم مگر خپل ځانون لا، وما يشعرون دی نفویږي. فی قلوبهم پدونو دیو کې مرض دی د نفاق، فزادهم الله پس ثواب کې الله تعالی مرض بیماری د دیو د کفر او نفاق. ولهم ذل فعل عذاب د علیم دردناک، بما كانوا فسبب فوجع یکذبون چې دیو دروغ ویل. وإذا کله قیل لهم ویل چې دی منافقین ته لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ پزمک کې، قالوا دیو انما نحن یقینا منغ مصلحون اصلاح کوونکو. الا واور خبردار انهم یقینا هم المفسدون دی فسادیان، ولكن لا يشعرون لیکن دیو نفویږي. وإذا قیل لهم هر کله شو ویل چې دیو ته امنو ایمان راوړی، کمالک څنګه امن الناس ایمان راوړی دی د خلق صحابه، قالو وای دا منافقان انؤمنو ایا من ایمان راوړو، کمالک څنګه امن الصفهاء ایمان راوړی بیوقفانو. الا واور خبردار انهم یقینا دیو هم الصفهاء دیو دی کمقل بیوقفا، ولكن لا يعلمون لیکن دیو نفویږي. واذا لقوا الذين هلك لش ملاقاتو کی میلاو شي دا کسان سره امن شي ایمان راوړی، قالو دیو ته آمنا من هم ایمان راوړی. واذا خلو هر کله شي جدا شي الى شیاطینهم دخلوا شیطانانو ملګرو سره، او اذا خلو هر کله شي وادي شي
الی شیاطین د خپل شیطانانو مشرانو ملګرو سره قالو دا منافقانو ته ان یقین معکم من ساسو انما نحن یقین من مستهزئون ملنډ کو په مسلمانانو پسې الله تعالی یستهزئ د مقصرو د خندا بدله ورکی بهم دی ته ويمدهم مهلت ورکی فی طغیان پس سرکشی دی کی عمهون بدحال سرګردان بی اولئک الذین دا کسان اشتروا الضلاله واسطه گمراهی بالهدى فبدل هدایت فما ربحت بس هیڅ ګټه ونکله تجارتهم تجارت دیو وما كانوا مهتدين ندیو سملار مندون کی مثلهم مثال لدیو منافقانو كمثل الذي پشان دا کست استوقد نار شبل کیو فلما هر کله اضاءت روخانه کی ماحول او غیر شافره ذهب الله بوب دی الله تعالی بنورهم رانا دیو وترکم فری دی فی ظلمات فتیارو کی را بصرون هیڅ بنینی ثم کان دی بکمن چاړاګان دی عمی وړاندې دي فهم لا يرجون پس دیو حق ته نه راګرځي او کا صیبین یا پشان د تیز بارانه من السماء د اسمان نه فيه پدې کې ظلمات تیاروي ورعد غلزاوي وبرق او برېخناوي پړقوي یجعلون دیو اصحابهم غت خپل فی اذانهم په وګونو کې من الصواعق د وجه د تندرنا حذر الموت د ير د مرنا والله تعالی محيط راګرون کې بالکافرین کافرانو را یکاد البرق نږدې د شدا پړق او برېخنا یختفو ختم کی و تختوی بصارهم نظرون دیو کله مار کله اضاء لهم روخانه شي پدیو باندې مشودی پیه پدی و ادار کله الله علیهم تیار شي پدیو باندې قام ودریږي ولو شاء الله کجری وخت الله تعالی لذهب خمخ بوتل بسمهم اوردل دیو وبصالهم لدل دیو یعنی لیدلو د اوردلو قوت ول ختم کړي ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قادر دی